سلامونه او درنښت. په دې ویډیو کې درته دا طریقه درښایو چې څنګه تاسو کولی شئ د نیټورک په یو ډیوایس باندې ټلنټ رن کړئ. په تېره ویډیو کې تاسو زده کړل چې څنګه به موږ د لومړي ځل لپاره د نیټورک یو ډیوایس د کنسول کیبل په واسطه اکسس کوو. کله چې دا موږ لومړي ځل لپاره اکسس کوو، موږ د کنفیګریشن وکړو، نو عموما موږ د ټلنټ یا اس ایچ کنفیګر کوو او بیا موږ دا ډیوایس په دې نیټورک کې له هر ځای نه اکسس کوي شو. نو راځو د ټلنټ د کنفیګریشن طریقه درته ښایو. زه فټي سافټویر را خلاصوم او زه اوس د سیریل له لارې کنیکټ یم. صحیح ده؟ ځکه چې ما کنسول کیبل لګولی دی او زه په کام 6 باندې کنیکټ یم او دا بیا ځینې وخت تاسو ته مشکلات ورکړي، نو بیا تاسو کولی شئ دا د کنسول چې کوم کیبل دی دا تاسو لږ چک را چک کړئ، انشاءالله شاید اخوا دېخوا شوی وي که نه. زه کام 6 ورکوم او دا بیا انټر کوم. ګوره زه به نیټورک ډیوایس اکسس کوم. صحیح ده؟ راوټر دی، نو زه به نن تاسو ته ټلنټ کنفیګریشن په راوټر باندې وښیم. صحیح ده؟ نو زه به راشم اول نو دلته نو کمانډ کاروم چې زه هغه سیټ اپ ته نه ورځم، په خپله خوښه کنفیګریشن کوم. نو د ټلنټ د فالول طریقه درته انشاءالله چې ښایم. صحیح ده؟ لږ صبر وکړئ. ها ای ان کمانډ وهم، بیا کانف ټي کمانډ وهم. دلته چې کله راشم نو زه بیا دلته اول به زه پریویلیج موډ باندې پاسورډ ولګوم، انیبل پاسورډ. دلته زه پاسورډ ورکوم پیس د نمونې په ډول. بل به زه راشم لاین وي ټي واي. څومره کسان زه یم د 0 نه تر 4 پورې دغومره کسان د ډېر ټایم لاګین کیدای شي. پاسورډ څه ورکوي ورته؟ دې ته هم پاسورډ ورکوم پیس. مخکې ترې غواړه کله چې لاګین کېږي او بیا اگزیټ شي. صحیح شوه؟ دغومره کمانډونه وو. اوس زه ګورم ډو شو آی پي انټرفیس. دلته ما سره یو فاست ایترنیټ 0/0 دی او بل فاست ایترنیټ 0/1 دی. نو زه راځم انټرفیس فاست ایترنیټ 0/0 ته، دې ته آی پي اډرس ورکوم. آی پي اډرس 10.0.0.2 او نو شټ. صحیح شو؟ او دا دې چې کله نو شټ شو بیا اگزیټ کېږم. نو پریویلیج موډ باندې پاسورډ ولګو او کوم انټرفیس چې پاس ایترنیټ 0/0 دی په د باندې به زه اوس مستقیما د راوټر سره کنیکټ شم. مې بي دا راوټر لکه سویچ سره کنیکټ وي، تاسو له سویچ سره خوا کنیکټ کړئ، مشکل نشته. صحیح شو؟ نو دا چې مې لیکل دا رایټ میموري کوم. زه په الحال د کنسول کیبل لارې کنیکټ یم. اوس به زه یو ایترنیټ کیبل راوالم او د هغې لارې به کنیکټ شم. صحیح ده؟ نو ملګرو زه اوس دا کنسول کوم او دا هر څه بندوم. ما زه د همدغه پاس ایترنیټ 0/0 سره د عادي ایترنیټ کیبل له لارې کنیکټ شوم. NCP.cpl وهم او تر څو زه خپل ایترنیټ پورټ ته راشم او زه به د ایترنیټ پورټ ته اوس داسې آی پي اډرس ورکړم چې د همدغه رینج نه وي. صحیح ده؟ تاسو چې کوم چا ټلنټ کار کړی که نه، نو زه آی پي ورژن 4 ته راځم. ګوره دلته مې آی پي اډرس ورکړی د 10.3 او د راوټر آی پي اډرس دی 10.2. اوس به زه هغه پینګ کوم چې آیا اول ساده پینګ کوم چې پینګ راځي که نه، نو پینګ کا 10.0.0.2 هغه آی پي اډرس کوم چې د راوټر پاس ایترنیټ 0/0 ته اساین شوي. اوس به پټ یې راخلاص کړم، رن ته به راشم او په رن کې به دې ځای کې ټلنټ واخلم. نور پروټوکول هم شته. زه به ټلنټ واخلم. ټلنټ په کوم پورټ نمبر باندې کار کوي؟ اب ورته ولیکم 30 او دې ځای کې به ورته آی پي اډرس ورکړم. زما د راوټر آی پي اډرس څو دی؟ 10.0.0.2 دا به انټر کړم. ما نه د پاسورډ غواړي کوم چې د ټلنټ دپاره دی پیس، او اوس چې کله ای ان کمانډ ووایم د پریویلیج موډ تګ دپاره هم پاسورډ غواړي، نو زه ورته پیس او ډیوایس مې اکسس کړو د ټلنټ له لارې. نو دا هغه طریقه چې څنګه موږ کولی شو په یو ډیوایس کې ټلنټ فعاله کړو. مننه.